د متی شلم باب. د اسمان باچاهي د دې په شان ده چې یو ځل د ځمکې یو مالک یو سحر هغه د کور نه ووته چې د خپلو د انګورو د باغ دپاره مزدوران ونیسي، او چې کله یې د ورځې مزدوري ورسره مقرر کا نو هغوی یې کار ته ولېږل. که چغرمه چې هغه بهر ووته نو په بازار کې یې یو څو اوزګار کسان نور ولیدل. هغوی ته یې وویل چې ځئ د هغه نور مزدورانو سره د انګورو په باغ کې کار وکئ او زه به تاسو ته مناسبه مزدوري درکم. نو دوی لاړل. غرمه او ماسپښین هغه بیا بهر ووته او هغه شان بندوبست یې وکړو. د نور پرېوتو نه یوه ګنټه مخکې هغه بیا ووته او یو بله ډله یې اوزګاره ولیده. نو هغه دوی ته وویل چې تاسو ولې ټوله ورځ داسې خوشي ګرځئ او هیڅ کار نه کوئ؟ هغوی ورته وویل چې موږ ته چا د څه کار نه دی ویلي. هغه ورته وویل چې ځئ تاسو هم د نورو سره د انګورو په باغ کې یو ځای شئ. چې ماښام شو نو د باغ مالک خپل ناظر ته وویل چې مزدوران راوغواړه او د هغوی مزدوري ورکه. د وروستۍ ډلې نه شروع کا او په ړومبی ختمه کا. چا چې د ماښام نه یو ګنټه اول کار شروع کړی و هغوی ورغلل او ورته د پوره ورځې مزدوري ورکه. او هر کله چې د ړومبو مزدورانو وار راغې نو د هغوی دا تمه وه چې څه به زیات ومومي، خو هغوی ته هم هغه څه ورکړی شول څومره چې نورو ته ورکړی شوي وو. هغوی چې مزدوري واغسته نو د کور مالک ته وګورېدل چې دوی رستنو خو یو ګنټه کار کړی دی او موږ سره دی یو برابر کړل. چا چې ټوله ورځ په سره غرمه د ځانه خولي ایستي دي هغه یو ته مخ راواړو او ویل زما ملګريه ما در سره هیڅ زیاتې نه دی کړی. تا د ورځې په مزدورۍ را سره فیصله نه وه کړې څه؟ خپله مزدوري واخله او کور ته ځه. دا زما خوښه ده چې رستني سړي ته هم هغه څه ورکم څه چې مې تا ته درکړي دي. دا زما اختیار نه دی څه چې زه خپل مال څنګه وویشم. ته په دې راته په بد نظر ګوري چې زه سخي یم. دغه شان رستنی ړومبی شي او ړومبی رستنی. عیسی بیت المقدس ته روانو او په لاره یې 12 مریدان ځان له کړل او ورته یې وویل موږ اوس بیت المقدس ته ځو او ابن ادم به مشرانو کاهنانو او د شرع عالمانو ته په حواله کړی شي. هغوی به پې د قتل حکم وکړي او غیرو خلکو ته به یې حواله کړي چې هغوی به ورپورې ټوکې وکړي، په کروړو به یې ووهي او په سولی به یې وخیجوي او په درېیمه ورځ به هغه بیا ژوندی پورته کړی شي. بیا د زبدي د زامنو مور د خپلو زامنو سره ورغله، په سجده ورته پرېوته او سوال یې ورته وکړو. عیسی ورته وویل ته څه غواړې؟ هغې ورته وویل چې زه دا غواړم چې ستا په باچایۍ کې دې زما دواړه زامن ستا په څنګ کې ناست وي، یو ستا ښي لاسته او بل ګس لاسته. عیسی غرونو ته مخ ور واړو او ورته وویل تاسو چې څه غواړئ په هغې نه پوهېږئ. کوم د مصیبتونو کنډول چې زه یې سکونکی یم آیا تاسو به هغه وڅکلی شئ؟ هغوی جواب ورکړ چې او موږ یې څکی شو. بیا هغه هغوی ته وویل چې تاسو به بېشکه زما کنډول وڅکئ، خو دا زما په اختیار کې نه دی چې څوک خپل ښي او ګس لاس ته کښېنو. دا د هغه چا برخه ده چې زما پلار ورته مقرر کړي دي. کله چې هغه نورو لسو دا واورېدل نو هغوی د هغه 2 وروڼو نه خفه شول. نو عیسی هغوی راوبلل او ورته یې وویل چې تاسو ته پته ده چې په دنیا کې د غیرو قومونو حاکمان دوی د خپل قابو لاندې ساتي او د هغوی امیران پې زور ښایي، خو په تاسو کې د داسې نه وي. په تاسو کې چې څوک لوی کېدل غواړي هغه د ستاسو خادم شي، او هر هغه څوک چې په تاسو کې د ټولو نه ړومبی کېدل غواړي هغه د په خپله خوښه د ټولو غلام شي. لکه چې ابن ادم د دې دپاره نه دی راغلی چې د هغه خدمت پې وکړی شي، بلکې د نورو خدمت پې وکړي او خپل ژوند دی د ډیرو دپاره قربان کی. کله چې هغوی د یریخو نه وتل نو ډیر خلک ورپسې روانو. د لارې په غاړه 2 ړانده سړي ناست وو. هغوی چې دا واورېدل چې عیسی په دې لاره تېرېږي نو هغوی چغې کې ای مالکه په موږ رحم وکړه، د داود زویه. خلکو وزورل او ورته وویل چې غلي شئ، خو هغوی نورې هم چغې کې چې مالکه په موږ رحم وکړه، ای د داود زویه. عیسی ودرېده او هغوی یې راوبلل او ورته وویل
چې تاسو زمانه څه غواړئ؟ هغوی وویل مالکه موږ خپل نظر غواړو. د عیسی زړه پې ډېر وسوځېدو او د هغوی سترګو له لاس وروړو او هغوی سمدستي بینا شول او ورپسې روان شول.